بدوی او عربي هغه ته چا وویل پلاني اوړه ګران شوي دي پلانې شی ګران شوی دی پلانې ګران شوی پلانې ګران شوی هغه ښه دا کس ورته غوسه شو وایي زه درته وایم چې اوړه ګران شوي دي رزق ګران شوی دی او ته ښه په ارام ووایې ښه پکار دی چې ستاسو سوچ وي څه فکر دی هغه ورته وی الله چې ما سره کوم لوز کړی دی الله هغه پوره کوي او ما چې کوم د الله سره لوز کړی دی زه به هغه پوره کوم الله ما سره لوز کړی چې زه به رزق در کوم ما د الله سره لوز کړی چې الله زه به ستا بندګي کوم نو زه به د الله بندګي کوم الله به ما له رزق راکوي که ګرانېږي او که ارزانېږي خو الله به رزق راکوي نو خویندو او وروڼو ښه مطمئن اوسئ رزق به الله تاسو ته در رسوي لازم به یې درکوي خو تاسو د کوم مقصد دپاره چې د دنیا ته راغلي یئ هغه مقصد په صحیح طریقې سره ادا کړئ او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي په هغه طریقه باندې په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولې ده الله سبحانه وتعالی دې زموږ